الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. زما ګران و محترم و معزز ورونو، د فیسبوک مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله جل جلاله دی زمونږ تاسې عبادات، دعاګانې قبول منظوري کی. پاک الله دې په امت مسلمه و خاصتا په افغانستان باندې خپل رحم وکي. ولې چې دا څلور لسیزې د منګه تاسې په ګران افغانستان کې د منګه د ناپوهیو د ناشونو اعمالو په وجه باندې قسم قسم عذابونه را باندې راځي، او د دې عذابونو په نتیجه کې مظلوم خوار ولس، خویندې، واړه ماشومان ورځ تر بلې نه د یتیمانو د معیوبینو کچه مو لوړیږي. پاک الله دې موږ په زړونو کې مینه، محبت، رښتینولي، صداقت واچوي چې د خپله د ورونو ترڅنګ او د ټولو ورونو په منځ کې اعتماد، اتحاد او اتفاق را په نصیب سي. او دا په هغه وخت کې کیږي چې موږ په رښتیني سره د خپل رب، هغه رب چې ځمکه او اسمان یې پیدا کړي، هغه رب چې کائنات پیدا کړي دي، هغه رب چې ما تاسو ته سترګې را کړي چې لیدل پې کوو، ژبه داسې ویل پې کوو، پوزه داسې دا بویونه پې حس کولی شو، غوږونه داسې اورېدل پې کوو، پښې داسې تلل پې کوو، لاسونه داسې خپل عمل پې اجرا کوو. خو متاسفانه چې د حلال او د حرامو ترمنځ مو توپیر لا اوسه نه ده کړی. د خپله تاریخ ته، د خپله پلرونو نیکونو ته، حتی مور و پلار ته رښتیني نه یو. الله تعالی دې موږ رښتوني کړي، الله تعالی دې له موږ نه راضي سي، الله تعالی دې د موږ اولادونه صالحه، مصلحه او باعمله سره دې موږ وګرځوي. هیله کوم ټولو ورونو نه چې د ملګرو دوستانو سره یې شریک کړئ، د دې لپاره چې د ثواب لپاره دا یوه ګډه مدرسه ده د موږ تاسې ټولو چې زده کړه وکړو. هر چا چې څه زده یي دلته یو بل سره په مینه، محبت او په رښتینولۍ سره زده کړې وکړو. او بل دا ده د خپل د فیسبوک له لارې نه دغه ټولو مبارزینو ته چې دوی وایي چې موږ مبارزینو حق وایو، په شمول د ما راځئ چې حق له قرآنه شروع کړو. په هفته کې 7 ورځې دي چې دا 7 ورځې دی شپږ د مبارزه وکړي. دا یو ورځ دی څه یې چې زده دي په فیسبوک کې ملګرو ته دې وښیي او نورو نه دې زده کړې وکړي. متاسفانه چې ځانونو ته مبارزین وایو او د اختلافاتو دروازې خلاصوو، تعصبونه را ژوندي کوو، مړو پسې خبرې کوو، مړو قهرمانان کوو، د مړو د جنت و د دوزخ ضمانتونه نعوذ بالله من کوو. ګران و محترم ورونو، هغه څوک چې مړه دي الله جل جلاله و عز مشانه دې پې ورحمیږي په مسلمانانو باندې. قبر سخت ده، د قبر عذاب سخت ده، د محشر ورځ سخته ده، دوزخ ډیر سخت ده. نو الله جل جلاله دې په موږ تاسې ټولو باندې رحم وکړي. هیله کوم دغه 25 نفره د ثواب لپاره یې شیر کوي، لایک یې کوي. د قرآن کې هر څه شته، په احادیثو کې هر څه شته، صحابه او سیرت کې، د انبیا او سیرت کې الله جل جلاله موږ ته هر څه را لېږلي دي. د ټول انساني ژوند د فلاح
د ځوان، د سپینګیري، د مور، د پلار، د ګوډ، د معیوب، د فقیر، د خور، د مور، د ټول هغه حقوقونه الله جل جلاله موږ ته رالیږلي دي. متاسفانه چې موږ نه پوهېږو، موږ په هغه باندې عمل هم نه کوو. زه بیا هم د خپله د فیسبوک له پاڼې نه دغه ټولو مبارزینو ورونو ته چې ځان ته مبارزین وایو په شمول د ما راځئ چې بېګا چې کېناستو شپه ویده سو دا بړستن یا کمپل هم په سر باندې راکش کړه، موږ فکر وکړو چې څومره کار م ځان ته کړی، څومره م خدای ته کړی، څومره م ولس ته کړی، څومره م د وطن لپاره کړی، په خپله قاضي سو موږ پوهېږو چې موږ څومره کړی دی. راځئ چې 5 وخته مونځ، دعا او رښتینې یو په بل باندې اعتماد وکړو. ډلې ټپلې الله جل جلاله انبیا علیه الصلاة وسلام را لیږلي و د دې لپاره چې بنده د بنده له بندګۍ نه وباسي، د یو رب عبادت وکړي. متاسفانه چې خلک نن را پیدا سوي دي د مبارزې په بنیاد باندې یا د خدمت په بنیاد باندې د بندګانو بندګي کوي. مړو ته هغه درجې ورکوي یا ژوندیو پسې روان دي. راځئ موږ آسماني کتاب لرو چې په 13 جلدو کې ده، په 13 سپارې ده. احادیثو کتابونه دي 6، د اصحابو سیرت ده، د انبیاو سیرت ده، د علماو لیکل دي چې یو انسان څنګه عبادت کوي، باید څنګه عبادت وکړي، څنګه ژوند وکړي. د بنده له بندګۍ نه باید دا د الله بندګۍ، د الله عبادت ته موږ سر ټیټ کو. الله جل جلاله دې اول په ما بیا دې په ټولو باندې ورحمیږي چې د سپین او د تور، د حق او د باطل، د حلال او د حرام توپیر او فرق وکړو. هیله کومه چې دا د درس موضوع د منګه د اوداس په لمانځه کې سنتونه و. دا ځینې هغه ویناګانې ما وکړې چې د فیسبوک د مبارزینو ورونو ترمنځ هغه شخړې، هغه ټیټ او جیګ ویل دي چې د منګه نن ځوانان لغنه غلط فکر وچتوي. من مسلمانان یو، د افغانستان په جغرافیه کې مسلمانان اوسیږي او باید چې د افغانستان ټول ولس په حقیقت او په څرګنده سره زړه ته د قرآن عوامر کوز کړي او په هغه باندې عمل وکړي. هیڅ مشکل نشته. غل، غاصب، قاتل، ملحد، له الله نه منکر هغه په افغانستان په جغرافیه کې ځای نه لري. د موږ همسایهګان او یا دا ښکېلې ډلې په افغانستان باندې دا جنگ پردی جنگ ده پر موږ باندې تحمیلوي. دا هغه کم کړنې چې یا کم تجهیزات چې هر یو واخلي هغه له منفي یا د الله له دښمنانو نه د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان ولس مؤمن مسلمان ولس ده. هیڅ ملک هیڅ همسایه سره دښمني نه لري، نه تجاوز او د تجاوز نیت لري. هر څوک چې په بل باندې تجاوز کوي، یرغل کوي او د افغانستان د نافذه اسلامي قانونو نه سرغړونه کوي، د افغانستان ولس دغه باید مقابله وکړي او مقابلې ته راوچت سي. من قرآن لرو، من قانون لرو، من سیرت د صحابه لرو، د انبیاو لرو. من باید چې د خپله د قرآني او د اسلامي ارزښتونو تر چتر لاندې د خپله د دین ورځنۍ هغه ټول کړنې مو د اسلامي ارزښتونو تر چتر لاندې. نو هیله کوم د مبارزینو ورونو نه چې ځان ته مبارزین وایي، د فساد او د اختلاف، د ژبې د سمت، د قوم په بنیاد باندې، د تنظیمونو په بنیاد باندې دا دروازې د نورې نه خلاصوي، دا د بندې کی. منګه خاصتا دا ځوانانو ورونو نه هیله کوم، اروپا میشته، امریکا میشته، هغه شنل سوي افغانان چې په خارج کې اوسي، دوی ته دا د ما خواهش هم کوم، هیله هم کوم چې
له مور او پلار او مشرانو نه دې پوښتنه وکړي، او بل دا ده چې نن قرآن په هره ژبه ترجمه سوی، قرآن ته دې مراجعه وکړي، انشاءالله چې مشکل به دې موږ حلي. هیڅ ملحد، مرتجع، کافر، غل، غاصب، قاتل د افغانستان په ولس په خاوره باندې چې تجارت کړی، هغه الله ته محکوم ده، په افغانستان کې انشاءالله ځای نه لري. هیله کومه چې شیر یې کوئ، لایک یې کوئ، د خپله نظریات او پوښتنې په کامنټ کې ولیکئ. نو راځم اصلي د خپله درس ته. په لمانځه کې سنتونه. په مانځه کې سنت لاس وچتول دي. تکبیر تحریمه کې څه وخت لاس وچتوي، الله اکبر، نیت یې وتاړه الله اکبر. د امام اعظم رحمت الله علیه په مذهب باندې دغه د غوږونو برابر ته، د نارینه او د وږو برابر ته د ښځې دا لاس به په عادي حالت باندې ګوتې نه به دسي نه به دسي، په عادي حالت باندې الله اکبر ده. او زنانه یې څه اوچتوي، الله اکبر، دغه وږو ته دغسې دا به اوچتوي. دا څه ده؟ دا سنت ده. او ګوتې به په خپل حالت باندې، ګوتو کې به تغییر نه راوړي. او بل اوچتول د تکبیر د امام لپاره، امام چې جماعت ورکوي نو هغه به په جهر سره وایي، او څوک چې منفردي یا یوازې په زړه کې به وایي، یا دونه به یې وایي چې په خپله یې واوري. لکه چې وایي چې امام به وایي الله اکبر، او منفرد چې مغه په زړه کې چې ته پوه شې پې بل ته تکلیف او اذیت چې خوا کې هغه ته تکلیف ونه رسېږي. او او بل د ښي لاس په چپ لاس، ښی لاس به په چپ لاس باندې چې دلته تړي، دغسې له پاسه چپ به لندي، ښی به د پاسه وي، دغسې. خو دا دوه ګوتې به داسې حلقه، دا دوه ګوتې به له پاسه وي، دغسې. ښی لاس به د چپ لاس د پاسه وي، دغه دوه ګوتې به داسې حلقه، او دا به له پاسه پیدا سي. دا سنت ده. او بل د امام اعظم رحمت الله علیه په مذهب باندې د مذاهبو رحمت ده، اختلاف یې نه ده. هغه وایي چې د نامه نه لندې تحت السره دا لاسونه به تړي. خو په دې کې د علماو مختلف اقوال دي. علما وایي چې چا چې په سینه باندې داسې لاسونه ږدي، په دې کې قوي احادیث دي، ډېر احادیث دي په دې کې. او دا اکثره ملکونه لکه د امام اعظم، امام شافعي، امام مالک، همدغه درې مذهبونه، امام اعظم، امام شافعي، امام مالک په دې هغه باندې ږدي، په سینه باندې. نو په حدیث شریف کې راځي چې الله جل جلاله یوه ټوټه غوښه د تا په وجود کې درکړې ده، که هغه چیرې اصلاح و د تا ټوله باډي اصلاح ده. یا الله جل جلاله الله لا ينظر الى اجسامکم و الى اسوارکم ولكن ينظر الى قلوبکم. نو د قلب د اطمینان او د تسلیت یو عالم لیکلي و چې لویه هستي زړه ده، په زړه باندې لاس کېښودل دا اطمینان او ضمانت ده. نو الله دې د موږ زړونه اصلاح کړي چې الله جل جلاله ته د موږ عبادات قبول سي. یا د سینې نه لندې سیږدي، د عالم خبره زه درته کومه، هغه لیکلي و چې هر چا چې له حرامو نه پرهیز وکړه، د حرام خوراک نه پرهیز وکړه، نو په دې باندې پوه شه چې دا به د ده به عبادات او کړنې ټولې الله ته قبول او منظوري.
او تحت السره هغه لیکلي و نامه لاندې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چا چې ضمانت د 2 شیانو راکړ، زه ضمانت د جنت ورکوم. څه وایي؟ وایي په مابین د 2 ژامو ژبه او مابین د 2 ورنونو کې. نو خلاصه دا درته وایم چې د امام اعظم رحمت الله علیه د احنافو د فقه په هغه کې تحت سره ویلي دي، او له نامه نه پاس په سینه نر هغه سړی داسې قبلې ته ودرېږي او لمونځو کې دا مسلمان ده او مؤمن ده. هیله کوم ورونو نه چې شعر کوي د ثواب لپاره، چې ورونه د دې درس نه استفاده وکړي. دا به د تاسو او د والدینو لپاره صدقه جاریه وي، او د خپل سوالونه او پوښتنې په کامنټ کې ولیکئ. نو نر هغه سړی داسې قبلې ته ودرېږي او د خپل عبادت وکړي. دا مو وویلې چې د لاسونو د ښی لاس په چپ لاس باندې ایښودل دي، د دغه 2 ګوتې حلقه او دا 2 له پاسه د نامه نه لاندې دا سنت دي. دا په سنتو باندې وغږېږو، یعنې دا فرایض نه دي چې موږ په دې کې اختلاف و جنجال وکړو. الله چې تا لاس دلته کېنښوده ته کافر سوې، الله مینې بالجهر دي ویلې ته کافر سوې، الله تا دا وکړه چې بیرته قیام رکوع نه چې اوچت سوې کېناستې تا دعا وکړه، تا دا خو د موږ مذهب کې نسته. هلکه هر هغه څوک چې قبلې ته ودرېدل او الله جل جلاله ته سجده وکړه او سر یې ټیټ کړ او دعا یې وکړه، زاري یې وکړه او مغفرت یې وغوښته، هغه مؤمن ده، هغه مسلمان ده. که لاسونه یې په سینه کېښودل، که لاندې له سینې نه کېښودل، او که نامه نه یې لاندې کېښودل، او که په نامه یې کېښودل، دا د هغه د هر مذهب چې ده د موږ ورور ده. د مذاهبو اختلاف رحمت ده. دا مو ویلې چې د لاسونو ښی لاس په چپ لاس ایښودل او 3 ګوتې له پاسه او دغسې حلقه ول، دا څه شی ده؟ دا سنت ده. ښه بل ویل دي څه شی دي؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. دا څه شی ده؟ دا په مانځه کې چې نیت دې وتاړه تکبیر الله اکبر سبحانه. بل څه شی ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا څه ده؟ دا سنت ده. بل څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره چې تکبیر تحریم الله اکبر دی ویلې، سبحانه، اعوذ بالله، بسم الله، او بیا به په الحمدلله باندې شروع کوي. یعنی دغه الحمدلله نه مخکې دا 3 مراحل دي. 4 نیت تړي الله اکبر، بیا به شی وایه سبحانك اللهم، اعوذ بالله او بسم الله. ګوره محترم ورونو، اول رکعت کې چې نیت تړي سبحانك اللهم اعوذ بالله، دا سنت ده. په 2م رکعت کې چې 2 رکعته ده، او 3م او 4م 4 رکعتي کې بسم الله الرحمن الرحیم او بیا به الحمدلله شروع کوي. دا څه شی ده؟ سنت ده. دا هغه سبحانك اللهم او اعوذ بالله په نورو 3 رکعتو یا 2 رکعتي کې په 2م رکعت کې نسته. دا سنت ده. او بل ویل دی آمین دی، چې کله څوک امام وایي یا ته په خپله خفیه لمونځ کوې، خو دلته هم د مذاهبو اختلاف ده. دا نور مذاهب آمین بالجهر وایي. تقریبا چې سعودي ته عمرې ته حج ته څوک تلي، ډېر ولس په دې باندې، خو د امام اعظم رحمت الله علیه د مذاهب پیرو هغه په خفیه سره وایي. هیله کوم دا ورونو نه شیر کوي، لایک کوي او د خپله پوښتنې په کامنټ کې ولیکئ د ثواب لپاره. نو هغه څه ده چې وایي
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دا خو خفیه به یې وایې چې ولا الضالین دې وویلې دا به ورپسې څه شی وایې؟ آمین. دا آمین څه شی ده؟ دا سنت ده. او بل په رکوع کې 3 وارې سبحان ربي دا تسبیحات، په رکوع کې 3 وارې دا تسبیحات سبحان ربي العظیم دا 3 وارې ویل دا شی ده، دا سنت ده. او بل په رکوع کې محکمول د زنګنونو دي چې کله رکوع ته ځي دا لاسونه به په زنګنونو باندې داسې کلک ږدي. انشاءالله بل وارې عملي به کامره یو ورور به هغه به کوي، په دې زنګانه باندې به داسې ګوتې کلکې ږدي، دغسې سر به اوار کوشش وکړي چې دا ملا دې اواره سر دې اوار سي، په دې ملا باندې دې داسې د یو کاسه اوبه چې کېږي هغه توی نه سي، یعنې ډېر تعادل و ډېر په خوند و ډېر په لذت و ډېر هواره سره به ته د خپله هغه چې رکوع کوې هغه د لاسونو محکمول په زنګنونو باندې دي. دا شی ده، دا سنت ده. او بل امام سمع الله لمن حمده او مقتدی به وای ربنا لك الحمد، دا سنت ده. او بل ده بعد لرکونه قومه، د رکونه بعد قومه څه ته وایي چې ته داسې رکوع کې او داسې ودرېدلې بیرته، نو بعضې خلک داسې صحیح سیده به ودرېږي، دا سنت ده. نو داسې بعضې خلک د رکوع نه لږ داسې چې زر کته لاړ سي، دا صحیح نه ده. بل څه ده؟ سجده کې اول زنګنونه چې سجدې ته ځي، سجدې ته چې څه وخت موږ تاسې ځو، ګوره سنت شی د اول زنګنونه به ږدي، بیا به څه بیا به لاسونه ږدي، بیا به څه بیا به پوزه ږدي، او بیا به څه بیا به تندی ږدي، او بیا د دواړو لاسونو ترمنځ به د خپله سر ږدي، او دغه ورنونه به له پنډیو سره کلک نښلوي، او لاسونه به داسې ږدي، او دا څنګلې او دا د لاسو بندونه یا دا مړوند به د زنګنو سره نه نښلوي، او داسې دا ځایونه دې باید له ورنونو له هغه نه لرې وي، دا سنت ده. بل سنت ولاړول د ښۍ پښې دي. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاتو محترم عمرخیل صاحب. بل شی دی ولاړول د ښۍ پښې دي چې کله تاسې قاعده کې کېناستئ دا ښۍ پښه به دې داسې ولاړئ، داسې ګوتې به داسې هغئ، او دا چپه پښه به داسې لندې اوارئ، په دې چپه پښه به ناستې، او دا ښۍ پښه به دې ولاړئ، او دا د ښۍ پښې ګوتې به داسې قدې چې قبلې ته دا ځینې کتابونه راخلي چې مستحباتو کې راځي. خلاصه سنت ښۍ پښه ولاړه، په چپه پښه ناسته، دا سنت ده. بل ویل د دعا دی. دعا څه ته وایي؟ د تشهد نه اتحیاتو نه پس، لکه دا درود
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دا او اللهم بارك او اللهم ربنا، دا دې ویل شي دي، دا سنت دي. تشهد نه بعد دا دعا څه ده؟ دا سنت ده. او بل ګرځول دې مخ ښی لاس ته او چپ لاس ته. چې له مانځه نه وځې السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمة الله. دا شی ده، دا سنت ده. مخ اړول ښی خوا او چپ خوا، دا سنت ده. محترم ورونو، الله تعالی دې موږ ته په نیکو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ دعاګانې قبولې کړي. پاک الله دې موږ د وطن په دې مظلوم خوار ولس باندې رحم وکړي. ورځ تر بلې نه حالات خرابېږي، حالات کړکېچن کېږي. دغه ټول اورودونکي دلته خان صاحب ده، دغه ملګري له مسکو نه، دغه ټول ورونو چې ما ته سلامونه کړي. وعلیکم السلام. چا چې شرکت په دې درس کې کړی دی، یا رب العالمینه، یا رب العالمینه تی حاجتونه پوره کړي. رب العالمینه دې موږ عبادات ته قبول کړي. یا رب العالمینه هغه ورونو چې د لمانځه او د اوداسه د تا د دین دپاره کوشش کوي، هلې کوي، ځلې کوي، یا الله تی عبادتونه قبول کړي. یا الله تی اولادونه صالحه کړي. یا الله ته په افغانستان او په امت مسلمه باندې ورحمېږي. یا الله ته ظالمان نیست او نابود کړي. خدایه رب العالمینه کومه ګناه مو چې کړې ته راته عفو وکړي. یا الله دې مسافرت و دې هجرتونو دې کړاوونو خو موږ در به دره خاورې په سر کړو. کوم ملک ته چې لاړو څومره ظلم را باندې کېږي. د موږ ځوانان، د موږ خویندې، د موږ میندې د غلط فکر خاوندان کېږي. یا الله ته په وطن کې امن راولې، صلح راولې، وروري راولې. یا الله څوک چې صلح ته مطمئني، زړه ښه کوي، یا الله د هغو ډلې قوي کړي. یا الله څوک چې قومي، ژبني، سمتي اختلافات د خپله د مفاداتو، د قتل و د قتال و د مافیا او د غصب لپاره وچتوي. یا الله تی په سترګو رانده کې، په غوږو یې کاڼه کې، په ژبه یې ګونګ کې. یا الله ته موږ له دې مصیبتونو نه خلاص کړي. رب العالمینه موږ افغانان ډېر مظلومه یو. موږ افغانان د هیڅ چا په عزت باندې، په حریم باندې، په ملک باندې د تجاوز نه مو قصد کړی، نه مو عزم کړی او نه قصد لرو. رب العالمینه څوک چې په موږ باندې لاس اوږدوي، لاسونه یې وچ کړي. رب العالمینه تی هلاک کې، تباه کې، برباد کې. رب العالمینه دا کم مملکتونه یا کم امسایگان چې د موږ په داخلي چارو کې ګوتې وي د خپله د شخصي منافعو لپاره، رب العالمینه جماعتونه مو وران سول. رب العالمینه کورونه مو وران سول. رب العالمینه مدرسې مو ورانې سوې. رب العالمینه مکتبونه مو شړ سول. رب العالمینه پانتونونه مو شړ سول. ورځ تر بلې نه د بې علمۍ د ناپوهۍ کچ اسمان ته اوچتېږي. یا رب العالمینه هغه همسایګان چې مداخله کوي د موږ د ولسونو، د موږ د افغانستان د ولس د قتل او د قتال معامرې جوړوي، خدایه ته ځمکه پې بل مخ واړوي. یا الله یا رب العالمینه نور د تا د ابتلا او د ازمایش موږ بندګان یو، طاقت نه لرو. په هر ناورین کې زمونږ، په هر بمي بریدونو کې، په هر بمبارۍ کې، په هر عملیاتو په جنگونو کې د موږ د کونډو، یتیمانو، معیوبینو کچ اسمان ته اوچته سوله. خدایه
ته دا د موږ د اوښکو، ته دا د موږ د کونډو، ته د موږ دا د یتیمانو په خاطر باندې د موږ وطن کې صلح، امن، وروري، اتحاد، اتفاق، مینه، محبت راولي. رب العالمین، رب السماوات والارض، یا الله، یا الله، یا مؤمنانو و مسلمانانو ورونو، اودس وکئ، شپې تهجد وکئ، سجده وکئ، خپل رب ته وژاړئ. رب ته مو وژاړئ، بې له الله نه بله لاره نه لرو. دا نن سبا په سوشل میډیا، په فیسبوک، په داسې خبرې کیږي چې د الله په ضد باندې خلک خو نه پوهېږي په دې باندې. یا رب العالمین ته سجده وکئ، ووایئ چې خدایه له دې دغه شرار پیشو خلکو نه مو خلاص کړي. د چورلمان له دې هغه چورلمان چې د وطن د ملت د بربادۍ، د چورو، د غصب، د قتل معامرې جوړوي، خدایه تی هلاک کړي، تی تباه کړي، تی برباد کړي. خدایه د یو ښکلی نظام د افغانستان د ولس لپاره چې ولس و امن، اتحاد و یووالی، اتفاق پکې راځي، خدایه تی ملاتړ وکړي. یا رب تی ملاتړ وکړي، یا رب تی ملاتړ وکړي. ګرانو محترم ورونو، نو هیله کومه چې د ثواب لپاره دغه 15 نفره دوه وارې یو وارې شیر کوي چې دغه د مانځه سنتونه دا ورونه یاد کړي. او انشاءالله همدغه هره پنجشنبې به درس لرو. بیا هم ورونو نه هیله کومه چې د خپله پوښتنې په کامنټ کې ولیکئ. راځئ چې موږ ته بهترینه قرآن راغلی ده، او د دې قرآن لږ زره وخت ورکئ. زه عالم نه یم ورونو، دا اکثر ورونو ته معلوم ده. ما د پوهنتون کې د پښتو ژبې لیسانس یم، تقریبا 20-25 کاله مخکې مې د پښتو ژبه لیسانس. او دغه منګه په اروپا کې اړینو دغه شیانو ته په ځای د دې چې دا مبارزین ورونه ځان ته مبارزین وایي، له الله نه دې وډار سي، اختلافاتو دروازې دې نه خلاصوي، د اتحاد و اتفاق و د یووالي لپاره دې کار وکړي. بهترینه منشور تګلاره د موږ قرآن او سنت ده. په قرآن باندې تمسک وکړو، په قرآن کې چې څه یي په هغه باندې عمل وکړو، او انشاءالله چې موږ به لاره موندلي، موږ به د کامیابۍ پوړۍ ته ختلي یاستو. او که چیرې موږ یو بل ته بد رد وایو او شخصیت پوشي کوو او ځوانانو ته غلط فکر ورکوو، بیا هم درته وایم ای ځوانانو، له خدای نه وډار سئ، د خپله قرآن او سنت ته رجوع وکئ. قرآن په هره ژبه ترجمه سوی، سیرت د نبي، سیرت د صحابه و، د خپلو مور و پلارو مشرانو نه پوښتنه وکئ. د خلکو د فیسبوک د مبارزینو، هغه مبارزین چې ځان ته وایي او دوی د ګمراهۍ کندې ته ځانونه غورځوي او ولسونه ګمراهۍ ته دعوتوي، له هغو نه تېښته وکئ چې دنیا و آخرت مو تباه کېږي. دا د تاسې زړه اول د الله ماته د عمل کولو توفیق راکړي، بیا د تاسې ته. بیا درته دعا کوم الله پاکم صحتمند، روغ رمټ، او الله مو منګولې له حلالو ډکې که. الله پاک د بې نهایت حلاله دنیا درکړي چې د خوارو، یتیمو، مساکینو، فقراو ته پکې برخه ورکوي. او روژه را روانه ده انشاءالله. د روژې د عبادات لپاره، د تلاوت و د عذر و معذرت و د ژړا رب ته مو وژاړو چې یا الله ته نور را باندې رحم وکړي، یا الله ته را باندې رحم وکړي، یا الله ته را باندې رحم وکړي، یا الله د افغانستان په ولسونو باندې رحم وکړي، یا الله د افغانستان په جغرافیه باندې رحم وکړي، یا الله په تمام امت مسلمه باندې ورحمیږي. یا الله کو د موږ افغانستان کې دا 40 کاله تباهي و بربادي ده، او د دې ولس د قایدینو قبله بدلیږي را بدلیږي، کله قبله غرب ته سي، کله شرق ته سي، کله یو خواته، کله د یو همسایه، کله د بل همسایه. یا الله موږ ته یو خپلواکي راکړي، د یو آزاده اسلامي افغانستان، د یو آزاد خپلواک اسلامي افغانستان په هیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا هیله کوم شیر کړئ، لایک کړئ، او ټولو ورونو ته هیله کوم چې تر څو د مانځه او دس له فوایدو نه ګټه واخلو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.